آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم، فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم. انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم، انگلیس و امریکا را درس نابودی دهم. قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم، قلب و فرق و چنگ و دندان مهاجم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، فرق خونخواران دهر و جور حاکم بشکنم. مرگ بر قاتلین علما، مرگ بر قاتلین علما، زنده باد علمای اسلام، زنده باد حامیان قرآن، نعره تکبیر، برادران تکبیر بلند الله اکبر. زنده باد حزب اسلامی افغانستان، مرد دشمنان اسلام، مرد دشمنان اسلام، مرد جنگجویان، مرد جنگجویان. ترورهای هدفمند را به مرگ به قاتلان ملت، مرگ به قاتلان ملت. زنده باد اسلام، زنده باد وحید، زنده باد اسلامی افغانستان. مار آمریکا، مار علمای دین، مار دشمنان اسلام. زنده باد مجاهدین، زنده باد حزب اسلامی افغانستان. مار قاتلان ملت مجاهد افغانستان، مار دشمنان اسلام، مار دشمنان وطن، مار دشمنان اسلام، مار دشمنان علمای دین اسلام. زنده باد مجاهدین، نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد مجاهدین. خدا را ببینم. زنده باد اسلام، زنده باد اسلام، زنده باد قرآن. مار به چهره‌های منحوس، مار به او چهره‌های منحوسی که به جاسوسی افتخار میکنند. مار به شما جوابی سگل، مار به شما جوجه‌های لینن، مار به شما جوجه‌های امپریالیسم. زنده باد اسلام، زنده باد اسلام. Thank you.
و ملت مسلمان و غیور نزاع و مبارزه با کفر و با مشرکین و با قاتلین شهدا، با آنانی که بار دوش ملت و جامعه بله زلائن نبخلونی بله یا مدرید نعره تکبیر، نعره تکبیر. دوستا آرام حرکت میکنیم، آرام حرکت میکنیم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا هذا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. حسن دیدار جناب حضرت یوسف علیه السلام بود سبب به این شد که زنان من مصر و ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله و ما كان من المنتصرین. انسان محکمه نیاز به قاضی نداره. نعره تکبیر، نعره تکبیر. دوستان عزیز وقتی که بشار میتون شما کلتان به یک صدا بگوین مجاهد مجاهد. محبوب کردگار و صدای بلند مجاهد مجاهد مجاهد. محبوب کردگار نامدار بالکار خورشید روزگار ای شیر کارزار. ما از بدامنی بیزار هستیم، ما از قتل بیزار هستیم، ما از ترورها بیزار هستیم. ما صلح میخواهیم، ما از فساد گسترده بیزار هستیم، ما صلح میخواهیم. اگر آواز ما را میشنوید این ملت جمع شده تا حکم انتظار خدا تبارز بده و برایتان بگویم که ما شما را نمیخواهیم. نعره تکبیر، زنده باد حزب اسلامی. جوانان این 100,000 نفری که شما میبینید اینا تشنه صلح هستند. انحصارگراهایی که داد از مردم سالاری میزنند دروغ میگویند. اونا مردم سالار نیستند. بخواست این ملت لبیک نمیگویند. ملت صلح میخواهد. مرگ به دشمنان صلح، مرگ به دشمنان صلح. ما صلح میخواهیم. در حکمت یولاس کے زمان قلم بلاس کی مخنجر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یار سنگردار ما حکمت یار 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 حکمت یار. همه با هم مجاهد حکمت یار. کل صدا کنین مجاهد حکمت یار مجاهد حکمت یار مجاهد حکمت یار مجاهد حکمت یار.
برم او عزت زمون کور د شرافت زمون مونږ ته لزان ګران مینا محبت زمون سری په حزبونو کې مری تور تمونو کې تل دې وي رپاندستا شین بیرغ په غرونو کې حزب اسلامي د اتلانو کور حزب اسلامي د شهیدانو کور حزب اسلامي ای زمون د سترګو تور حزب اسلامي حزب اسلامي ستا د ایوب لښکر مات کړ صلیب لښکر ویاړو مونږ په تا باندې هم ستا په حزب لښکر مینه په قرآن لري پوخ عزم ایمان لري ویره ترې لا اله الا الله دین ما ایمان ما لا اله الا الله مرهم و درمان ما لا اله الا الله جان ما جهان ما لا اله الا الله مقصد پیکار ما لا اله الا الله منبع افکار ما لا اله الا الله نعره تکبیر نعره تکبیر زنده باد حکمتیار زنده باد مجاهدون امیر زنده باد حزب اسلامی نعره تکبیر زنده باد برادر مجاهد زنده باد امیر حزب اسلامی زنده باد امیر حزب اسلامی زنده باد امیر حزب اسلامی نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر الله اکبر سرور و سالار ما حکمتیار رهبر غمخوار ما حکمتیار حکمتیار یار سنگردار ما حکمتیار 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 همه با هم مجاهد حکمتیار کل صدا کنین مجاهد حکمتیار مجاهد حکمتیار مجاهد حکمتیار مجاهد حکمتیار مردم بگوین فاصله بگیرن یک زیر تیت شود. حضار گرامی خواهش میکنم آرامش حفظ کنین. برادرای نهایت عزیز، آل رهبر محبوب حزب اسلامی، سالار دو جهاد و آزادی، بانی صلح در افغانستان، جناب حکمتیار سے به شما صحبت میکنه. د وحدت کړي شپو ته چې سهار مو دی نو می افتخار مو دی فخر د مسلم امت قائد حکمتیار مو دی حزب اسلامی د هر شهید درمان حزب اسلامی د هر مظلوم درمان حزب اسلامی په غلیم تندر طوفان حزب اسلامی حزب اسلامی ورونو خویندو الله تعالی فرمایي او څوک چې پر الله تعالی توکل وکړي نو هغه ورته کافي دی یقینا چې الله خپل کار ته رسیدونکی دی او د هر یو لپاره یې نیټه ټاکلې
یعنی چې هر څه د الله تعالی په اراده ترسره کیږي او ستاسو رب د هر کار لپاره یوه ثابته نیټه ټاکلې هر کار په خپل همدغه ثابته نیټه ترسره کیږي برادران و خواهران عزیز برادران و خواهران عزیز از اشتراک پررنگتان در این تظاهرات پرشکوه بزرگ و تاریخی سپاسگزارم به همت بلند و عزم متینتان سلام میکنم برای تحقق آرمانهای نیک و مقدستان در دنیا و آخرت دعا میکنم 52 سال قبل دقیقاً 52 سال قبل و آن زمان که من یک نوجوان و محصل پانتون کابل بودم تظاهرات شکوهمندی در کابل داشتیم که بارها جاده بزرگ میوند را پوشانده است و محل توقفش نیز همین پارک زرنگار بود و اینک امروز بعد از 52 سال و در حالی که نواسه های من در این تظاهرات شرکت کردند در برابر شما قرار دارم با همان شعارهای دوران جوانی و با همان بیرق‌های سبز شعار تأسیس حکومت اسلامی در افغانستان آزاد مستقل و سربلند خدایا پروردگارم آرمان‌های زیاد بلند و بالایم را تحقق بخشیدی توفیق عنایت کردی که شاهد شکست متجاوزین به دست پرتوان مجاهدین باشم سرنگونی حکومت‌های دست نشانده اجنبی زوال امپراتوری اتحاد شوروی و تحقق آرمان‌های بزرگ دیگرم را شاهد باشم دعا می‌کنم این بار و در پایان زندگی پرفراز و نشیبم من و ملت ستم دیدم کشوری جنگ زدیم شاهد خاتمه جنگ تأمین صلح مطمئن و دوامدار تأسیس حکومت اسلامی به دست مجاهدین مؤمن و متحد به اسلام و به اعتزاز در آمدن بیرق اسلام در سراسر افغانستان آزاد مستقل و فارغ از جنگ باشیم برادران و خواهران عزیز این کشور از آن مجاهدین و آزادیخواهان مؤمن است که برای آزادیش قربانی دادند و در برابر هر متجاوز و اشغالگر از وجب کشور خود به قیمت جان و خونشان دفاع کردند این کشور نه از سکولارهای پست و مبتذل است نه از کمونیست‌های دین ستیز و وطن فروش اینها کشور و ملت و تمامی ارزش‌های ملت ما را بارها و بهر اشغالگر فروختند دیروز به اتحاد شوروی و امروز به ناتو و قبل از این دو به بریتانیا اگر ملت ما آزادی و استقلالش را کسب کند که انشاءالله حتما کسب خواهد کرد حتما عروض فرا می رسد جای وطن فروشان پست و ذلیل
ارگ نه بلکه زندان پلچرخی خواهد بود. باید همان معامله‌ای با اینها صورت بگیرد که با شجاع و کارمل و هر اجنبی پرست صورت گرفتند. ما یک بار دیگر با پروردگار خود تعهد میکنیم که پس از این کشور خود افغانستان را که وجبش به خون شهدا سرخ است نه به قاتلان شهدا میگذاریم و نه به سیکولرها و کمونیستها و وطن فروشان خائن. آیا با این تعهد موافقین؟ کسانی که موافقند دستای خود بلند کنند. موږ یو ځل بیا له خپل رب سره تعهد کوو، رښتینی او صادقانه تعهد چې له دې وروسته خپل هیواد نه دی شهیدانو قاتلانو ته پرېږدو، نه وطن پلورونکو سیکولرانو او کمونیستانو ته. آیا په دې خبره له ما سره تعهد کوئ؟ دا هیواد سیکولران او کمونیستانو ته نه پرېږدو. ورونو خویندو، الحمدلله چې نن مو د سوله ییزو تظاهراتو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت، جنگ، ناامني، هدفي ترورونه او اوسنی خو لړۍ بحران د تل لپاره پای ته ورسېږي. په دې تظاهراتو سره حزب اسلامي هیڅ څه د ځان لپاره نه غواړي، نه د اقتدار ویش، نه وزارتونه، نه ولایتونه، نه سفارتونه او نه کوم بل امتیاز. یوازې له روان بحران د هیواد ایستلې اصلي او اساسي و یوازنی هدف دی. هغه څه غواړي چې ټول افغان ولس یې غواړي. زموږ د تظاهراتو غوښتنې په مکرره توګه اعلان شوي، نن یو ځل بیا اعلانوو. دولت تعهد کړی و چې زموږ د سوله ییزو تظاهراتو مخنیوی به نه کوي. د مشرقي، جنوبي، پروان کاپیسا او له وردګ میدان نه چې کوم قطارونه را روان دي د دوی مخه به نه نیسي. اما غدار حکومت، غدار واکمنې یو ځل بیا خیانت کوي، په خپل عهد او ژمنه نه ودرېږي او د دې ټولو قطارونو مخنیوی کړي. په زرګونو کسان لویو قطارونو کې منع شوي دي چې د تظاهراتو ځای ته راونه رسېږي. حکومت دې پوهوي چې په دې کارونو سره هیڅ څه نشي ترلاسه کولی، د تظاهراتو مخه نشي نیولی. دوی به ډېر زر وګوري، ډېر زر به وګوري چې تر دې نه د سترو تظاهراتو شاهد وي، نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو لویو ښارونو کې هم. دا تظاهرات فقط د تظاهراتو د لړۍ پیل ده، شروع یې ده. دوی به وګوري چې راتلونکي تظاهرات څومره پرتمین او ستر وي. زموږ غوښتنې دا دي هدفي ترورونه فوراً او له ځنډ پرته او د تل لپاره متوقف کړي. ټولو ته جوته ده چې په دې هدفي ترورونو کې چې د حکومت تر سیطرې لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، د دولت او حکومت د سیاستونو مخالفین او معترضین په نشه کیږي، علما په نشه کیږي، اسلام ته متعهد شخصیتونه، سوله غوښتونکي، د جنگ مخالفین، هغه چې د دې بحران خاتمه غواړي، یوازې دوی په نشه کیږي.
د حکومت پلویان نه په نشه کېږي، کمونستان او سکولران نه په نشه کېږي. معلومه ده چې د دې ترورونو تر شا د چا لاس دی. دا لړۍ بنده کوي، که نه یې له بدو پایلو سره به مخامخ شي. دوهم، واکمنان دي د سولې له مخالفت لاس واخلي. افغان ولس هېچ چاته دا حق نه ورکوي چې د سولې معنی شي، هغه په یرغمل په خپل یرغمل کې ونیسي او له خپلو شخصي غوښتنو سره یې غوټه کړي. سوله په ټول ملت پورې مربوطه ده. په جنګ کې د مظلومو افغانانو زامن مري، نه د دیسانت شوو سیکولرانو او د دو تابعیتو زامن چې کورنۍ اولاد ټول په بهر کې دي، له جنګ لري، مسون او خوندي. د نوي جنگ لپاره تیاری بند کړي. د ملیشو جوړول، له بهره په قاچاقي توګه او د غنمو په کانتینرو کې د وسلو رالیږدول او ویشلې، دا لړۍ باید فوراً متوقف شي. ارګ ناستې دي له بهرنیو ځواکونو نه غواړي چې مزید په افغانستان کې پاتې شي، جنگ دوام وکړي او نور افغانان په قطر ورسیږي. پنځم، د امریکا متحده ایالات او د طالبانو اسلامي امارت دي د دوحې معاهدې ته ملتزم پاتې شي او د همدې معاهدې مطابق دي بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او نوي حکومت ته دي اقتدار انتقال شي. شپږم، ټول لوري دي له اوربند او نوي حکومت ته د واک له انتقال سره توافق وکړي. اووم، د ملي شتمنیو د غارت او بهر ته د لوټمارو چارواکو له لوري د انتقال مخه دي فوراً ونیول شي. له بهرنیو هېوادونو غواړو چې په اختلاس او غارت متهم افغاني چارواکي له غارت شوو شتمنیو سره یو ځای افغانستان ته د محاکمې لپاره مسترد کړي. اتم، ورونو د ترخیلو پام په تیل کې امنیت ملي د مشرقي لوی کاروان دراولی دی. مرګ دې په داسې ځواکونو وي چې د ولس غږ خفه کوي. ټول وایي چې نه، د کاپیسا کاروان دراولی دی. مرگ به نیروهایی که صدای مردم را خفه میکنه. اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی فرزندان از این مملکت هستند. بگذارین که صدای مردم به شکل رساش بلند شود. خجالت بکشین. ولسوالی فرزه، ولسوالی استالف هم راه را بسته کردن. ما نفرین میفرستیم به اراکینی که صدای مردم را خفه میسازند. مرگ به اراکینی که صدای مردم را خفه میسازند. اجازه بدین ما به تمامی نیروهای امنیتی کشور اعلان کنم که سرنوشتتان را با سرنوشت سیاه گری نزنین که وارداتیان توسط نیروهای خارجی بر گردی ملت ما تحمیل شدند. حتی قبل از نیروهای خارجی کشور ما را ترک خواند گفت. برادرای پلیس، برادرای اردوی ملی، برادرای امنیت ملی، این تظاهرات به خاطر حفظ خون و جان شماست. ما نمیگذاریم که 4 نفر حریصی که به اریکه قدرت تکیه زدن و به خاطر بقای قدرتشان شما را قربانی بسازند. این خدا شاهد است که این تظاهرات و هر صدای ملت به خاطر حفظ جان و مال این مملکت است، به خاطر حفظ خون شما است. پس بگذارین که مردم بیاین صدایش بلند کنند، خون خود را و جان خود را فدای اشخاص و افراد بیریشه حریصه که به اریکه قدرت تکیه زدن فدا نکنین. شما خود به خاطر استقلال، آزادی و به خاطر اعلای کلمت الله باید جان بدین. برادرای عزیز، بگذارین که مردم صدایشان بلند شود. باید همه درک کنن، همه باید درک کنن. حیف به حال کسی که حقیقت درک نکنه. کشتی حکومت
مزدور و وابسته به اجنبی سوراخ و در حال غرق شدن است. سوار کشتی نشوید، سرنوشتتان با اینا گره نزنید، در کنار ملت خود بیستید. اینا میرن، شما را در میدان تنها میگذارن. یک جا با نیروهای خارجی کشور را ترک خواهد گفت و شما در کنار ملت خود خواهید ماند. با ملتتان تصادم نکنید، مانع مردم نشوید که صدای خود را بلند کنند و حق خود را بخواهند. شما فرزندان این ملتین، چرا باید به خاطر دیگران کشته شوید؟ چرا باید به خاطر امنیت واشنگتن و نیویورک 45,000 سربازی نیروهای امنیتی ما کشته شود؟ هشت اتم غشتنه ارګ باید د غدر لار پریږدي او له حزب اسلامي سره کړي معاهدې دي په بشپړ توګه عملي کړي. د حزب اسلامي ټول زندانیان دي فورا آزاد کړي او د مهاجرینو د راستنېدو او اسکان لپاره دي لازم شرایط برابر کړي. موږ د دغې پرتمینې او سترې مظاهرې په پای کې ارګ ته 10 ورځې مهلت ورکوو. مقرر او په واضح الفاظو وایو، ارګ ته مقرر او په صریح او واضح څرګندو الفاظو وایو. ورونو څوک چې د محبوب امیر د خبرو سره موافق دي لطفا لاسونه پورته کوي او تعهد وکړي چې من به د خپل د بندیانو د ازادېدلو او د زنځیري قتلونو د جلوګیري کول او په دې متن کې به د امنیت او سولې په ټینګښت کې د خپل امیر سره وعده په وعده روان یو انشاءالله. ارګ ته 10 ورځې وخت ورکوو. واورئ په واضح الفاظو، ارګ ته 10 ورځې وخت ورکوو چې دغه ملي مطالبات پلي کړي، د ملت غوښتنو ته تمکین وکړي. که په همدې مودې کې دغو مطالباتو ته تمکین ونه کړ، زموږ تظاهرات به نه یوازې په کابل کې بلکې په ډېرو نورو لویو ښارونو کې هم پیل کېږي او په مسلسله توګه به دوام کوي. آیا موافق یې؟ یوازې 10 ورځې مهلت ورکوو. 10 ورځې وروسته به انشاءالله د نوو تظاهراتو پرلپسې مستمر په کابل کې هم او په نورو لویو ښارونو کې هم لړۍ پیل کوو. آیا موافق یې چې که حکومت او ارګ ناستې دغو مطالباتو ته تمکین ونه کړ، نو موږ به پرلپسې مستمر تظاهرات پیل کوو؟ موافق یې؟ د نوو تظاهراتو مطالبه به هم دغه مطالبات چې نن هم اعلان کړ دا نه وي. اسانه غوښتنه، یوه غوښتنه، زیات نه، فقط یوه غوښتنه، او هغه دا چې دا واکمن نور د دې اهلیت و کفایت نه لري چې اقتدار په کرسۍ پاتې شي، هغوی باید استعفا وکړي. د هغوی موجودیت د جنگ د دوام عامل دی. موافق یې؟ موافق یې چې د راتلونکو تظاهراتو لومړی او یوازینی هدف به دا وي چې دا چارواکي حتما باید استعفا وکړي. پردیپال او جنګ غوښتونکي چارواکي باید نن په دې پوه شوي د دې سترو تظاهراتو او دا قافلې خلک چې له څلورو خواو کابل ته را روانو او تاسو د دې لپاره چې دوی په دې تظاهراتو کې شرکت ونه شي کړلی او دنیا ونه ګوري چې ملت څه غواړي او حکومت په کوم حالت کې دی، د دوی مخنیوی وکړ. د دې معنا دا ده چې ملت څه غواړي.
نن به تاسو معلومه شوي چې ملت څه غواړي او تاسو په کوم وعده کې یې. ورونو د مشرقي کاپیسا فرزه او د استالف ولسوالۍ چارواکو نن متاسفانه په کابل کې د دوی مخه نیولې ده چې تظاهراتو کې ګډون وکړي. من بیا وایو چې مړه دې وي دغسې چارواکي چې د خلکو غږ خفه کوي. مرده باد اراکینه که صدای مردم را خفه می کند نمیگذارند و این رو اطمینان داشته باشد که اختناق دوام نمی کند. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. د ټول ملت غږ او غوښتنې له همدغه سټیج او منبر واورئ. غوږونه مو خلاص کړئ، چارواکو کاڼه غوږونه مو خلاص کړئ. همدا د ملت واقعي استازي دي، همدغه چې تاسو دلته ګورئ او په دې څلورو لارو کې تاسو د هغوی د راتلو مخنیوی کړی. د ملت غږ همدا دی، د ملت ممثلین او استازي همدا دي. دا چې څه تاسو ته وایي د ملت فرد تاسو ته همدا وایي. دغه تظاهراتو کې چې کومې غوښتنې دي دا زموږ د ټول ولس او ملت غوښتنې دي. برادران و خواهران عزیز، بیایید امروز و در این اجتماع بزرگ و تاریخی به امارت اسلامی طالبان نیز بگوییم که یک راههای خاتمی فوری جنگ و رسیدن به صلح را جستجو و انتخاب کنید. با تشبث مشروط توافق کنید، مشروط با آمادگی ارگنشین‌ها به استعفا و انتقال قدرت به حکومت جدید و قابل قبول برای همه. دو، عوض مذاکره طولانی بی نتیجه با تیم ارگ با جهت‌های تاثیرگذاری به مذاکره جدی و قاطع بپردازید که از بخشای عمدی ملت ما نمایندگی می‌کنند. هیئتی که در دوحه و به نمایندگی از ارگ با شما به مذاکره نشسته است، از یک اقلیت منفور و منزوی از ملت نمایندگی می‌کند. مدیریت هیئت در اختیار گروه کوچکی است جنگ طلب که قطعاً مخالف صلح بوده و بقایشان را در ادامه جنگ جستجو می‌کنند. توافق با این گروه نه مشکل شما را حل می‌کند و نه مشکل ملت و کشور ما. تمامی افغان‌ها باید بپذیرند که برای خاتمه دائمی جنگ و رسیدن به صلح مطمئن به چند کار و اقدام ضرورت دارد. یک، خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان. لازم است ایالات متحده آمریکا مطابق به معاهده‌ای که با امارت اسلامی طالبان دارد به حضور نظامی ناتو در افغانستان خاتمه ببخشد. دو، در عوض حکومتی که ناتو بر افغانستان تحمیل کرد و برای نگهداریش در قدرت 19 سال جنگید و بیش از 1 میلیون افغان در این جنگ کشته شد و هیچ دستاوردی هم برای ناتو و کشورهای عضو ناتو نداشتند. باید حکومت جدیدی تشکیل گردد و قدرت به آن به گونه مسالمت آمیز انتقال یابد. حکومتی که منبعث از اراده ملت و قابل قبول برای تمامی جناح‌های تاثیرگذار باشد. سه، این حکومت جدید باید چون پل و معبری عمل کند که نظام ثابت قانونی مطابق باورها و معتقدات مردم با حکومت برخواسته از اراده ملت در پی داشته باشد. چهار، هر تصمیم کلان در رابطه با قضایای مهم ملی چون چگونگی نظام آینده، قانون اساسی بعدی کشور ما بعد از اشغال، بعد از آزادی افغانستان، جایگاه و نقش احزاب سیاسی در نظام آینده، سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت بعدی ما باید به بعد از تامین صلح و به مرجع محول شود که نمایندگی اکثریت قاطع ملت بوده و از حمایت قاطبی ملت برخوردار باشد. این قضایا را
نباید و نمیتوان در مذاکرات چند گروه و چند شخص به بحث گرفت و با معامله‌گری های سیاسی حل و فصل کرد. پنج لطفاً از شعرا خودداری کنین. 5 حکومت‌های ائتلافی مبتنی بر تقسیم قدرت میان احزاب سیاسی و تکتلات و تجمعات قومی نه تنها همواره ناکام بودند و نتایج مثبتی تحویل ندادند، بلکه اکثرا به تجزیه کشورها و تفرقه و درگیری‌ها میان ملت‌ها انجامیدند. ما در مرحله عبور از حالت کنونی به حالت ثابت و نظاممند شدن کشور با حکومت متحد یک دست مشتمل بر شخصیت‌های غیر متنازع فی، غیر متعصب به هیچ حزب و قوم و دارای سابقه نیک ضرورت داریم. احزاب سیاسی نباید با اصرار بر تشکیل حکومت ائتلافی و دستیابی به امتیازات سیاسی رسیدن به توافق را با دشواری‌ها و منازعات لاینحل مواجه کنند و باعث ادامه وضعیت کنونی شوند. هیچ چاره غیر از این وجود ندارد که گروه‌های سیاسی برای تثبیت جایگاه و سهمشان در حکومت آینده باید تا تصویب قانون اساسی جدید کشور انتظار بکشند. ورونو خویندو، مخکنیو ناکامو ترخو او خونړیو تجربو ته په پام سره باید پر قومي او ګوندي بنسټونو د حکومتونو جوړول او د اقتدار ویش د تل لپاره لرې وغورځول شي او له بیا تکرار نه ډډه وشي. د بون خونړۍ تجربه باید بل ځل تکرار نشي. د تیرو 20 کلونو خونړۍ جنگونو، ناامني، فقر او ګراني دا هر څه د اشغال محصول او سوغاتونه دي او په بون کې د جوړ شوي مفسد او پردیپال حکومت د ائتلافي جوړښت او اسلام ضد سیاستونو نتایج دي. ورونو له تاسو نه څو پوښتنې لرم. هیله ده په لوړ غږ ماته دغه ځواب راکړئ. آیا غواړئ روانه جګړه پای ته ورسیږي؟ آیا غواړئ بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي؟ آیا غواړئ د اوسني حکومت پر ځای داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانانو د خپل منځي تفاهم په نتیجه کې جوړ شوی وي؟ آیا غواړئ په آزاد او مستقل افغانستان کې د افغان لس د خوښې منتخب اسلامي حکومت جوړ شي؟ آیا غواړئ ناامني، ترورونه، اختطافونه، فساد، فحشا، فقر، ګراني، بیکاري، اختلاس، د ملي شتمنیو لوټمار، د پردیو او پردیپالو واکمني پای ته ورسیږي؟ آیا معتقدید که عامل اصلی تمامی ناامنی‌ها، ناهنجاری‌ها، فسادها و اختطافها حضور نیروهای خارجی و حکومت اجنبی پرست و سیاست‌های دین ستیزانه حکومت است؟ آیا حاضرید به این وضعیت دردناک خاتمه ببخشید؟ اگر حکومت ناکاره و حکام جنگ طلب به خواستهای مشروع و معقول ملت اعتنا نکرد، آیا به تظاهرات دوامدار تا تغییر مثبت و عمیق در وضعیت کشور آماده اید؟ آیا به این هم آماده اید که قیام ملی و سرتاسری در همه کشور برا بیفتد اگر به خواسته های ملت تمکین و اعتنای صورت نگیرد؟ زمامداران کار و کور مغرور به حمایت های اجنبی به هوش بیایید و صدای مردم را بشنوید. این فریاد فرد ملت ماست. چیزایی را که اینجا مردم دست بلند کردن و تایید کردن، این خواست همه ملت است، تصمیم همه مردم است.
صدای مردم را بشنوید و مردم را مجبور نکنید به قیام ملی متوسل شود. د آزاد خپلواک له جنگ فارغ او د داسې اسلامي و افغانستان د تاسیس په هیله چې په ګوټ او د حکومت په هر دفتر د اسلام بیرغ رپانده وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله کاروانهای ما متاسفانه مورد ممانعت قرار گرفتن که باز هم مرگ و نفرین بفرستیم به کسانی که صدای مردم را خفه میکنند. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد شب دیگر نمی سوزد. نعره تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا لطفاً اجازه بدین که قطعنامه رو بخونیم. لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. قطعنامه: قطع عاجل جنگ و خونریزی، صلح پایدار، ایجاد حکومت اسلامی و تأمین عدالت اجتماعی اراده و هدف ملت مسلمان افغانستان است. مردم مجاهد این مرزبوم از ادامه حاکمیت فاسد، ظالم و وابسته به اجنبیان، ترور هدفمندانه علما، شخصیت‌های اسلامی، ژورنالیستان و انحراف لجام گسیخته اعتقادی و اخلاقی و سطوح آمده اند و خواهان تحول و تغییر اوضاع جاری در کشور هستند. حزب اسلامی افغانستان یک بار دیگر به عنوان یک جریان بزرگ سیاسی اسلامی و ممثل حقیقی ارزش‌های دینی و ملی در کشور چون گذشته ها در کنار ملت مجاهد خود قرار گرفته و خواهان تحقق آرمان‌های دیرینه مردم این سرزمین است. به زمامداران فاسد میگوییم که بیشتر از این صبر ملت را امتحان نکرده و خود را با خشم مردم مواجه نسازید. به خواسته های ملت ما تمکین کنید و الا با سرنوشت بد اسلافتان دچار خواهید شد. خواسته ها و مطالبات ما قرار ذیل است. 1. از ایجاد موانع در برابر صلح و تشکیل حکومت همه شمول اسلامی دست بردارید. 2. ترورهای هدفمند علما، دانشمندان، فعالین صلح و ژورنالیستان را متوقف سازید. 3. از سرقت و چپاول سرمایه‌های ملی دست بردار شوید. 4. تمامی بندهای توافقنامه صلح با حزب اسلامی را عملی سازید. 5. تمام اسرای حزب اسلامی را بدون قید و شرط آزاد سازید. 6. برای اسکان مهاجرین اقدام فوری نمایید. 7. تورید قاچاقی اسلحه و روند ملیشه سازی را متوقف سازید. 8. از راه اندازی دسیسه ها به هدف به تعویق کشاندن روند خروج نیروهای خارجی دست بردار شوید. در صورتی که مطالبات ما برآورده نشود و در رابطه به آن اقدامات فوری صورت نگیرد، موج ثانی تظاهرات ما در سراسر کشور آغاز گردیده
و تا برآورده شدن آن ادامه خواهد یافت. حزب اسلامی افغانستان 15 هود 1399 هجری شمسی. اگر حضار محترم، اگر شما به این بنود قطعنامه موافق هستین، لطفاً دستایتان را با سر دادن صدای تکبیر بلند کنید. الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر ولله الحمد. برادران عزیز، تظاهرات شکوهمند و تاریخی ملت مسلمان افغانستان با وجود ممانعت ها و مزاحمت های فراوان که منجر به عدم ورود هزاران هموطن مسلمانمان به شهر کابل شد، با خواندن قطعنامه به پایان رسید. امروز جنبش حرکت ملی سرتاسری به خاطر تحقق خواستهای ملت افغانستان، آنچه که در قطعنامه آمد، آغاز شده است. امیدوارم که زمامداران صدای رسای ملت افغانستان را با گوش بشنوند و سیل خروشان ملت افغانستان را ببینند، ورنه این سلسله و این جنبش و حرکت ادامه خواهد داشت و ان شاء الله تعالی افغانستان آزاد، آباد و آرام ان شاء الله برمغان خواهد آمد و آرمان شهدای جهاد ملت افغانستان تحقق خواهد یافت. از شما شهریان عزیز کابل، از شما ملت مجاهد، از شما جوانان عزیز از صمیم قلب سپاسگزار هستیم. تشکر میکنیم که در وقت کم به صدای وجدان، به صدای دین، به صدای ضمیر ملت پاسخ گفتین و در اینجا در مظاهرات شکوهمند شما شرکت کردین. ان شاء الله تعالی تحقق خواستای ما ادامه پیدا میکنه. از کمیته برگزاری، از جوانانی که شب و روز برای تدویر این گرد همایی شکوهمند زحمت کشیدن، تلاش کشیدن، سپاسگزار هستیم. از نیروهای امنیتی ارجمند ما که تامین امنیت کردن در اینجا سپاسگزار هستیم. جوانان عزیز، از ژورنالیستان، از رسانه‌های ارجمند که از اونها سپاسگزار هستیم که هیچ صدای رسای ملت افغانستان، هیچ پیام شکوهمند تاریخی را برای ملت و برای جهان رساندن. ان شاء الله وعده ما شما تا تحقق وعده ها و خواستای ما هست و ما ذلک علی الله بعزیز. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نعره تکبیر. دوستای عزیز، برادرای عزیز، مجاهدین، باز هم یک بار دیگر به آنانی که مانع آمدن برادران ما به این تظاهرات شدن نفرین میفرستیم، لعنت میفرستیم. مرگ بر حاکمان این چنینیه که جلو آواز مردم رو میگیرن، مرگ به آنانی که صدای مردم رو خفه میسازن. نعره تکبیر، نعره تکبیر. ملت مجاهد افغانستان غرض از نمایش بزرگ امروزی بود که افغانستان سرزمین مجاهد است و صاحبی ملک مجاهدین است. پیام ما بر همه مجاهدین این است که به لیاز خدایی که شما را در برابر تهاجم فرهنگی روس و تهاجم صلیبیا به پیروزی رساند، او خدا به جایش باقی است. به خدای بزرگ تکیه کنین، در محوریت جهاد جمع شدین و بساط این حکومت مزدور و بساط این حکومت مزدور حلقه منفور و افراد تسلیم شده را برچینین. انشاءالله بزودی افغانستان آزاد و مستقل شاهدی یک حکومت 100% و منتخب اسلامی خواهد بود. نعره تکبیر. الله اکبر. برادران، ضمنی که از همتون تشکری میکنیم از محترم قماندان صاحب بزرگوار، دانشمند، برادر عزیز ما انجینیر صاحب طارق تقاضا میکنیم که با دعایه این تظاهرات ما را خاتمه ببخشند. و قبل از همه عزیزا، از همه برادرایی که اینجا شرکت کردن، از ژورنالیستای عزیز و همه برادرها تشکری میکنیم. الله سبحانه و تعالی برای همتان اجر و پاداش کثیر نصیب بگرداند و همچنان برای آنانی که حامی کفر است ذلت دنیا و آخرت را میخواهیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین.
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والاهل والولد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. پروردگار به همه شما اجر و پاداش نصیب بگردانه. در هر قدمتان پروردگار جل و شانه او پاداش دنیا و آخرت نصیب بگردانه. آرمانهای همه مسلمانان را پروردگار در این سرزمین تحقق ببخشه. روح شهدای ما و شما را خوشنود داشته باشه. درجات عالی را نصیب بگردانه. همه ما و شما را توفیق نصیب بگردانه که در باقی مانده عمر مطابق دین از او روان باشیم و در این سرزمین شاهد یک نظام 100% اسلامی که آرمان شهدا و تمام نظام ملت مسلمان است. پروردگار ما و شما را شاهد از او تو یک نظام بگردانه. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. یک بار دیگه از همه تان تشکر و اظهار امتنان میکنم. خدا همه به خیر و سلامت داشته باشه. یک مورد دیگر ما میخوایم بازم تکرار بکنم که کاروان صد موتری ولایت کاپیسا و پروانه در قسمت بادامباغ یک حلقه خاص بند انداخته. یک کاروان صدها موتری دیگر از آدرس مشرقی که میان اونجا بند انداخته. یک کاروان دیگه ما را در چهارراه عبدالحق به یتیم بچه مکتب کمونیسم که فعلا در دامن امپریالیسم سقوط کرده از همیشه میگویم کی بچه بازی ها و این اشتک بازی ها و این کارهای طفلانه پیش روی این موج خروشانه گرفتن نمیتونه. پیش این موج خروشانه گرفتن نمیتونه. هرچی زودتر در پاسپورتتون ویزا بزنید، تاپا بکنین، مر بکنین، از جایی که آمدین برین. نعره تکبیر! مرگ بر دشمنان خدار اسلام! زنده باد مجاهدین سر به کف اسلام! مرگ بر ارگ نشینان فاسد! مرگ بر علقه های مزدور ارگ نشین! مرگ بر آنانی که حامی ظلم هستند! زنده باد اسلام! زنده باد اسلام! زنده باد افغانستان! پاینده باد افغانستان! مرگ به دشمنان افغانستان! مرگ به دشمنان علما! مرگ به دشمنان مجاهدین! مرگ به دشمنان صلح! مرگ به دشمنان امنیت! مرگ به دشمنان آرامش در افغانستان! زنده باد افغانستان! پاینده باد افغانستان! نعره تکبیر! نعره تکبیر! زنده باد حزب اسلامی افغانستان! زنده باد حزب اسلامی افغانستان! زنده باد برادر مجاهد حکمتیار! زنده باد برادر مجاهد حکمتیار! زنده باد مجاهدین افغانستان! زنده باد مجاهدین افغانستان! از همه برادران تشکر میکنیم، مخصوصا از رسانه ها و نیروهای امنیتی که اینجا تامین امنیت کردن. از همه شهروندا، متحدین حزب اسلامی، مجاهدین که اینجا تشریف داشتن. جلسه ما در همینجا به پایان رسید. اگر جلسه بعدی داشته باشیم ان شاء الله العزیز دوباره به شما ابلاغ میکنیم. موفق باشیم. خدا جمع کن. بخیر بریم. جمع کن دادا. زنده باد مجاهدین! زنده باد مجاهدین! نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر!